محترم حافظ حضرت علي پوښتنه کوي یو امیر د 3 یا 4 ځایه مسؤلیت لري، مثال یو مسؤلیت په هلمند او بل په کابل کې دی، نو د دې امیر ملګري د هغه تابع دي. کله چې دی سفر کوي دی خو مسافر دی او ملګري یې د ده تابع دي، د ده لمونځ مسافرانه دی، نو ملګري یې باید څنګه لمونځ وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، یو امیر یو پخوا طالبان و چې امارت نه و جوړ، په هغه وخت کې یعنی دا شرط غواړي چې دغه مجاهد طالب ته به یا دغه امیر ته روپۍ ورکوي تنخواه، یا به د حکومت د طرفه څه ورکول کېږي. نو بیا دغه کشر دغه طالب د مجاهد د امیر تابع دی په سفر و اقامت کې. څه معنا؟ که راولاړ شي د امیر او د یو ځای سفر سره وکړي، بس د ده نیت اعتبار نشته. که امیر په یو ځای کې نیت د اقامت وکړي مقیم دی، که امیر په یو ځای کې نیت د چا وکړي هغه د سفر و دی، مسافر دی. او که امیر خپل په وطن کې و مقیم و دی ورغی، د امیر دی مقیم دی، خو په دغه شرط چې دی به د امیر لکه دا تر اوسه پورې زموږ حکومتي سیسټم دا طرز نه دی جوړ شوی چې ورته وایي مزه دی نه ځي. په ډېرو ځایو کې دا طالبان مجبین قومندان ورته وایي مزه دی تللی وي، او دا په داسې ځای کې بیا نه دی، نو هغه دا وایي چې دی یې نشي تللی او دی یې منفقوي پسې اخلي، دغه لازمي. او دومه دا یوه خبره ده. دومه خبره دا ده چې دی وار د واره ورشي، دا ورته ویلي چې به زه ستاسو سره یم هر څه چې ته وایه. یو داسې چې وار د واره ورشي امیر په خبرې دی په خبرې چې زه 2 شپې دلته کوم، یا 5 شپې دلته کوم، یا 6 شپې دلته کوم، یا 7 شپې دلته کوم، په هغه وخت کې بیا نه مقیم کېږي. دا مسله ډېره دقیقه ده. بیا انشاءالله موږ دا په نورو بحثو کې وایي چې دغه سړی میړه هغه د خسر کرور چې ښځه یالته نو دی مقیم دی که مسافر دی، په هغه کې د هغه په مسلو کې دا مسله چې د امیر که سړی ورشي امیر په یو ځای کې وي او یا بل دا اوس څنګه ده، دا مسله ته سره نږدې ده. بیا موږ په تفصیل انشاءالله دا بحث کوو. خو دغه غواړي چې دغه قومندان دغه طالب به د دغه امیر بې اجازې نشي تللی او دی به نشي تللی، او دغه به معلومه نه وي، دا بیا نه معلومه کړی چې وار د وار دی راځي په کندهار کې 5 شپې ورسره کوي یا 6 شپې ورسره کوي، بالا نه کوي، ګدم سره خبر دی او 2 شپې کوي، بلکې درک نه معلوم ده نه معلوم. امیر روان دی بالا دی په پسې دی، امیر نه ده معلومه 4 وختې راته 4 وختې پر ځای اقامت نه چې کوي، په هغه وخت کې نو بیا دا د خپل امیر تابع دی. دا بهر رایه که دغه یو دانه کافي دی، 144 تر او بیا 2 ټوک او دغه رقم شامل دی. محتار خصوصي دا مسله په 580 کې هغه جلد اول. والله سبحانه اعلم. ډېره